په دولتي شرکتونو کې د درې قراردادي یا انټیا بستونو تحریري ازموینه واخیستل شوه. په همدې موخه د مالیې وزارت په خیبرحال سالون کې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د دولتي شرکتونو د مالي چارو د څارنې او ارزونې رئیس احمد حسن احمدي، د مالیې وزارت د بهرنیو اړیکو امیر عبدالحق منصور او د بشري سرچینو متخصص عبدالبصیر اعظمي ګډون کړی وو. د مالیې وزارت د بهرنیو اړیکو امیر عبدالحق منصور ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل چې د مالیې وزارت د رهبرۍ له ژمنتیاوو څخه یو هم د ازادې سیالۍ له لارې د ازموینو ترسره کول دي چې له همدې لارې وړ ژمن او مسلکي اشخاص په دندو وګمارل شي. نوموړي زیاته کړه د شرکتونو لپاره کوم خلک موږ دلته هایر کوو، هغه خلک چې دلته د کادرونو په صفت کولی شي له موږ سره کار وکړي، د هغوی په دې چې موږ وکولی شو بهتر اهل کسان راوړو، دا پروسه په لاره اچول شوې ده. د بشري سرچینو متخصص عبدالبصیر اعظمي د ازموینې د اخیستنې او پوښتنو په تړاو معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې د دولتي شرکتونو اړوند دغه درې تخصصي بستونه لکه کسب او کار، د سوداګرۍ پراختیا، د مالي پلټنې او ستر حقوقي متخصص بستونه د چارو د ښه پرمختګ په موخه ازادې سیالۍ ته وړاندې شوي دي تر څو وړ اشخاص وګمارل شي. د یادونې وړ ده چې په دغه ازموینه کې د شرایطو وړ شاوخوا 25 کسانو ګډون کړی و.